صلوات و سلام یو مجلس کې ناشته صحابه ناشتي یو کس راغی وای د الله رسول ما ته معافي ملاوي دی شي د الله رسول ما ډیر یو لوی جرم کړی دی د الله رسول ما نه یو ډیر لوی ګناه شوی دا ایا ما ته معافي ملاوي دی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس کې اے نوجوان ستانه سګنا شوی دا اے نوجوان تا سغلطی کړی دا دی ورته وای د الله رسول ډیر لوی غلطی می کړی دا ډیر لوی ګناه می کړی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا تپوس کوي اے نوجوان تا څومره لوی ګناه کړی دا دی وای د الله رسول ډیر زیات لوی ګناه لوی جرم ما کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس کوي آیا ستا جرم او ګناه د الله د کائناتو نم لوی دی دی ورته ها ها زما جرم او ګناه د الله د کائناتو نه لوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا وای د دنه تپوس کې اے نوجوانا ستا ګناه د الله د عرش نم لوی ده دی ورته ها ها د الله رسول ما دومره لوی ګناه کړی دا چې زما په نظر کې دی وخت کې دی اسلام نه دی راوړی ډیر جاهلیت دور کې دی دی ورته ها ها زما ګناه او زما جرم د الله د عرش نم لوی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا یو تپوس کوي بیا اخره کې ورته نبی علیہ السلام فرمای اے نوجوانا ستا دغه ګناه او جرم د الله د رحم نم لوی دی د خاموش شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس کوي لګون تیر وضاحت وکړه ستا جرم سره ستا ګناه سره دی ورته وای د الله رسول ما تر اوسه پوری ایمان نو راوړې ما تر اوسه پوری ایمان نه دی راوړې مونږ د ابو جهل په دین باندې مونږ د عربو په دین باندې مونږ د جاهلیت په دور کې زمونږ په زمانه کې د ابو جهل قانون نافذو ابو جهل زمونږ مذهبي مشرو ابو جهل زمونږ سیاسی مشرو ول د ابو جهل قانون داو ک کم کور کې زمونږ په علاقه کې یو معصومه وشي کم کور کې په کم علاقه کې یو زنانه اولاد وشي د یو سړی لور وشي نو په دې کور کې د لور تر ژوندۍ اوسېدو حق نه وو دا لور د دې قانون داو چې دا بر اخلي پزمکه کې ودا ژوندۍ خخه ول زما کور کې کډه واده نه رسته چې کله اولنې اولاد وشو دا زما لور وشو ول مانه مور پټکلا زما دی بیبی د ماشومه مور زمانه د مور د ماشومه پټکلا دای د ماماګانو کرولېګل دای د خپل پلار کولېګل الته زمانه دا پټکړی دا س زمانه تیری کی زمانه ذهن نه خبره وته کال تیر شو دویم کال تیر شو دریم کال تیر شو سلورم کال تیر شو بل ور زمانه ذهن نه خبره وتی را ما دیاړی کړی دا د الله رسول ما مزدوری کړی د کور تر عالم زما کور کې یو معصومه ده زم د مندرخیلو مسلمانانو تاسو په ذهن کې وي تاسو کې کم خلک شادي شوده دي تاسو کې کم خلک صاحب اولاد دي دا وی په ذهن کې وي کله انسان کور تراشي د کور کې یو بچی دی د کور کې یو بچی دا د یو زوی دی د یو لور دا هغه د 2 کالو د 4 کالو دا انسان انتهایی ستړی شوی انسان انتهایی پریشان وي او کله محترم کور تراشي د خپل اولاد انسان تر نږدې شي د سینې سره نزدیکی دی ورته وړو کې خبري وکي د سره محترم د انسان تکاوت هم ختم شي د انسان پریشانی هم ختم شي د انسان ستړیواله هم ختم شي دا نوجوان وای زکور تر عالمه زما کور کې سلور کالو یو معصومه ده ډېر خسته خبري کوي ما خواله رااله ما ته چوته غیګ تر وخته مال غاړی راکړه ما ته خبري شروع کړې ما ته وای بابا ما سره خبري شروع کړې ما د معصومه انتهایی خوښ شو زما ستړیواله د سره ختم شو مې د مور نه تاسو کو د ماشومه سوق دا مور زمانه حل او خبره پټي فویل پقلاره قلاره جکل زما د خزه پوي شو زما د بیبي پوي شو چې ماشومي زما زړه کې زیونیو د ماشومي سره زما مینه او محبت پیدا شو ویل ماته وی چې دا زمونږ هغه لور ده چې سلور کال مخ کې زمونږ په کور کې شوی و او ها ما دا پټکړی و چې چرته غلطه اراده ونه کې چرته رخاورو د لاندې نه کې چرته ردی معصومي خونوان اخلي ویل دا مې د ماماګانو کړلې غلی و سلور کال تشوی دي نن ما د کور تر واستره ول مانه بیا تاسو کو مانه یو واده واغستا چې دا زمون اول اولاد د دې ته وسنوي ها ټیک د کاینده زمون نه زنانه اولاد وشي زمون لونه وشي ټیک د هغه بیا خخي کې بیا ته اختیار شته خو دې ته وسنوي دی وی بل ورس چوک کې ولاړیم بازار کې ولاړیم ابو جهل راغه زما گریوان ته لاس راواچو ما ته وی پلان کیا زه خبر شوم ستا کور کې یو معصومه جنۍ شوی یو جنۍ شوی دا هغه 3 کال سلور کال شوی د ستا کور کې تر اوسه پورې هغه ژوندۍ دا لږ سات پس به زما پولیس تا کور ته درځي ستا په کور کې بستا معصومه ستا ربخي په مخ زمکه راکني هغه کې به خخي زما پولیس به درځي ستا لور بستا مخي وجني
ویل مونږ دا عیب ګڼو، مونږ دا یو ډیر لوی بدی ګڼله، مونږ دا یو لوی پیغور ګڼو چې زما لور به غټه شي، دا به بل کور ته واده شي، دا به دې ته به بل ښځه وویله شي، دې ته به بل بیبي وویله شي. الان کې محترمو د آیات ساتئ، کله چې انسان کې دین نه وي د ده نه الله عقل هم واخلي. اوس ما وی دا عرب په دې باندې نه پوهېده چې د الله بنده چې دا ستا لور د بل کور ته ځي نو دا ستا کور کې چې ناسته ده دا خو هم د چا لور ده که نه؟ د ستا لور د بل کور ته ځي، دا ستا کور کې چې ناسته ولې دا د چا لور نه ده؟ تاسو توجه نشته دي، دا د چا لور نه ده. بهرحال دی وایي زه د یرې نه کور ته رالم، زه یرې راغستی وم، زه دهشت راغستی وم، زه خپل ضد او جهل راغستی وم. زه کور ته رالم، د دې ماشومې مور ته مې وویله، ما ورته وویله دا ماشومه ماما کره بوزم، دې ته کپړې ور واغونده، دا تیاره کا. ویل هغې ښه تیاره کړه، ما تسکوره ګینتري او بیلچه راغستې ده، دروازې نه مې بهر ایښې دي، ماشومه مې د مور نه راواغسته غېږ کې، هلته بار مې تسکوره او ګینتري او بیلچه د ځان سره واغسته، روان شوم، مزل کوم روان یم. دا ماشومه ما سره خبرې کوي، یو طرف ته زړه دردم شروع کوي، بل طرف ته ضد او جاهلیت هم په ما باندې سور دي، یو طرف ته ما د ماشومې هغه مینه هم راکاږي، بل طرف ته هغه یره، او بل طرف ته هغه ضد، او بل طرف ته هغه جهل هم په ما باندې غلبه کړې ده. زه ځنګل ته روان یم، ماشومه ما نه لاره کې تپوس کې ډېر زیات مظلم وکړو. ماشومه یو ځای کې لاره کې تپوس کې ما ته وایي بابا دلته خو زما ماما کور نشته، ته ما چرته بوځې؟ ویل دی بار بار تپوس کوي، دا خوله مې یو ګزار ورله وویله، ما ورته خاموشه شه. ویل ځکه د دې په دې خبرو سره زما زړه دې طرف ته نور هم مایل کېږي، د ده سره زما مینه او محبت نور هم زیاتېږي. ما یو ګزار د دې مخ ووهو، د دې خوله مې وویل، ما ورته خاموش شه. ویل دا مې خاموش له یو ځای ته ورسېدم، دلته مې ماشومه کېښوده، دا ماشومه مې ودروله، په دې ځای کې ګینتري او تسکوره مې راواغسته، ځای راکنمه، دلته یو کنده راکنمه. محترمو انسان سوچ وکړي، کم از کم د اسلام نه انسان لرې شي، د دین نه انسان لرې شي، دا زړه څومره سخت شي، دا زړه باندې څومره مهر ووهلی شي، دې زړه باندې د مهربانۍ دروازې څومره بندې شي، د دې زړه نه د رحم ماده په کومې طریقې سره ختمه شي. دا انسان وایي دی وایي زه کنده راکنمه، زه قبر راکنمه، زما دې ماشومې هغه زما لوپټه خپله لوپټه څادر ور سره دی، زما دې ګیره کې دوړه راځي. ویل دا دوړه او شګې زما د دې ګیرې نه سنډي. معصومې ته د دې خبرې علم نشته چې لږ ساعت پس زما د ژوند خاتمه کوي، دا کند زما د مرګ دپاره تیاری کوي. خو ویل دی ځای راکني، زه ځای راکنم، زما دې بچی ته پته نشته، د دې سره خپله لوپټه ور سره د زما ګیره سنډي. ویل لږ ساعت پس چې کله هغه ځای ښه ور شو، ما ماشومه راواغسته، دې کندې ته مې ورګزار کړه. ماشومې ته پته ولګېده، ځکه ماشومانو علم کې و چې د عربو جاهل خلک، د عربو په دغه جهالت دور کې خلک په خپل کور کې ماشومان نه پرېږدي، دا په بخت د ځمکه باندې د ژوندي اوسېدو حق دی له نه ورکوي، دا ځمکه کې خښوي. ویل ما ته ماشومې اواز وکړو، ما ته وایي بابا ته ما ولې خښې؟ بابا ما ستا کور کې څه بدي ستا سره کړې ده؟ بابا ما پرېږده، پوره ژوند او زندګي به ستا کور ته نه درځمه، دې ځنګل کې مې پرېږدوه، زندګي به زه دې ځنګل کې تېرومه. بابا ستا کور ته به عمرې نه درځمه، ما ستا سره بد څه کړي دي، د الله لپاره ما مخه ما پرېږدوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعه اوري، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګو مبارکو نه غټي غټي اوښکې بهیږي، جاړي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ناستي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه جاړي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام په جړه ده، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګو مبارکو نه ام اوښکې روانې دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کم مجلس ده، هغه صحابه په سترګو کې ام اوښکې بهیږي، صحابه هم جاړي. دا نوجوان ورته وایي د الله رسول 40 شپې وشوې، ما خپله هغه لور خښه کړې ده، ما پې خاورې اړولې دي، زه کور ته راغلی یم، د الله رسوله وده کېدی نه شمه، کله چې زه وده شم زما سترګې بندې شي، زما هغه لور ماله خوب کې راشي، زه هغه حالات وینم. زه یم د قیامت ورځ ده، د حشر میدان قایم شوی دی، د الله عدالت او دربار لګېدلی دی، دا ماشومه ما ته راشي، ما د غېږ ما د ګریوان نه رانیسي، ما ته وایي بابا ما ستا سره ثبت کړی و، بابا ستا زما د ژوند چراغ ولې ختمو، بابا تا زما د ژوند خاتمه ولې کوله؟ ویل د الله عدالت لګېدلی دی، ما د الله مخې ته بوځي، زما ګریوان کې لاس دی، تپوس کېږي بې ای ذنب قتلت، د دې ماشومې ګناه سوه، د دې ماشومې جرم سو چې دا په مخ د ځمکه باندې ژوندی نه و پات، تاسو نه و پرېښي. بهرحال دی ورته وایي د الله رسوله کلم چې ودیم دغه حالات وینم،
د الله رسول زرا غلم ماتم معافی ملاوي دی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاړي دته وي اے نوجوانا واقعي تا دومره لوی ګناه کړی دا چې د الله د کائناتو نم لوی ګناه دا، واقعي تا دومره لوی ګناه کړی دا. په دغه ورځ باندې د غصې د لاسه د الله عرش خوځېدل دی، په دغه وخت باندې د الله غصه انتهایی هغه جوش کې راغلی دا. یقینا تا دومره لوی ګناه کړی دا چې په مخ د زمکه ردی سره بل ګناه نشي سمې دی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیته وي اے نوجوانا رازنن په صدق دل سره نن پر اشتیاز لسره توبه وباسا. الاسلام يهدم ما كان قبله، مخکې کوم ګناه کړی د داغینه توبه وباسا، اسلام راوړه ان شاء الله العزیز. الاسلام يهدم ما كان قبله، انسان مسلمان شي اسلام راوړي، په اسلام راوړو سره مخکینی ګناهونه د انسان ختم شي. بیا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو زم د نن زمانه نوجوانانو د نن زمانه زنانو ته زما خویند میاندو ته د نبی صلی الله علیه وسلم دغه ارشاد د اوریدو قابل دی. د نبی صلی الله علیه وسلم دغه ارشاد په خپل ځل کې د لیکلو قابل دی. د نبی صلی الله علیه وسلم دغه ارشاد ځان ته 40 غنټې را مخې کولو قابل دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای اے زما امته ز محمد دا اعلان کوم د نن پس چې رچا پکور کې دولونه وشوي، د نن پس چې رچا پکور کې دو جنکۍ وشوي، دای لوی کړي د دې په خطر